سلامونه دوستانو، په دې لیست تاسو به راته روغ جوړ وای دا چې ما تاسو د کریپټو ټریډینګ او تحلیل زده کړې درسونه پیل کړي دي. نن ورځ راځو په کندل سټیک پیټرنز باندې تحلیل تر سره کوو. دا چې موږ څنګه په کندل سټیک پیټرنز باندې ټریډینګ تر سره کول شو، خپل تحلیل ور باندې تر سره کول شو، ماغه طریقې درته ښایم. د ټول نه مخکې دا چې کندل سټیک پیټرن څه ته ویل کیږي، څه ډول جوړښت لري، هغه څه ډول حرکتونه لري، دا ټول طریقې ما تاسو ته په تیرو ویډیوګانو کې ښودلې وي. که چا نه وي کتلې لاړ شئ زما په چینل کې پلی لیست برخه ده، زما د ټریډینګ لومړنۍ ویډیوګانې وګورئ چې کوم کندل سټیک پیټرنز مې تاسو ته درښودلي وو، هغه تاسو لومړی وګورئ. زده کله مو چې زده کړل دغه نه وروسته بیا راشئ دلته تحلیل برخې ته. او ټول مهم کندلونه چې دي ما تاسو ته په دغه یو عکس کې راټول کړي دي، تاسو ته به دلته سکرین باندې ښکاري. دغه ځای نه سکرین شاټ کولی هم شئ. که تاسو غواړئ په ایچ ډي کیفیت کې ترلاسه کړئ، لاړ شئ زما ټلیګرام چینل ته، هغه ځای نه ترلاسه کولی شئ. ډسکرپشن کې لینک شته، هغه ځای تاسو ځان سره کافي کوئ. دا ټول په یاد کړئ، زده یې کړئ. کله مو چې دا زده کړئ بیا تاسو چې کله په کندل سټیک پیټرنز باندې تحلیل تر سره کوئ، هلته یو کندل ونیئ، په اسانۍ سره پېژندلی شئ. نو کله چې موږ چارټ ته راځو، چارټ ګورو، په چارټ کې زیات کندلونه موجود دي او ځینې کندلونه چې دي بیخي د هغو جوړښت چې دی پیچلی دی، محاسبې وړ نه دی. نو د دې لپاره چې موږ ټریډ په سم ځای باندې ترسره کړو، د سم وخت لپاره په سم وخت کې موږ ټریډ ورباندې ترسره کړو، د هغې لپاره موږ باید په چارټ کې د ځان لپاره یوه ساحه ځانګړې کړو او په هماغه ساحه کې کندلونه وګورو. نه دا چې په ټول چارټ کې موږ یو کندل ګورو چې دلته زرغون کندل دی، دلته سور کندل دی، دلته همر جوړ شوی دی، دلته هینور سرمر جوړ شوی دی. د دغو ټولو محاسبه چې ده ډېره مشکله ده او پیچلی کار دی. نو د دې لپاره یوازې دا نه ده مهمه چې زیاتره کسانو یو صرف کندل زده کړي چې زرغون کندل ویني په هغه باندې دی بای کوي، کوین اخلي چې اوله مارکیټ پورته روان شو، او چې سور کندل ویني په هغه ځای باندې خرڅوي یا شارټ پوزیشن نیسي، وایي په دغه ځای باندې کوین قیمت لاندې مارکیټ حرکت وکړ، یعنی کوین قیمت ټیټیږي. نه، د دې لپاره موږ ټول استراتیژیانې باید په نظر کې ونیسو. د یو ښه پوزیشن پیدا کولو لپاره باید تل حوصله ولرئ او ښه ځای چې کوم ځای ته کوین رسېږي دغه لپاره تاسو باید ډېر حوصله په نظر کې نیولي، خپل سپورټ ریزسټنس یا چارټ پیټرنز ټول باید تاسو په نظر کې ونیسئ. نو کندل څخه موږ په کوم کار اخلو؟ د لومړی د ټولو نه مخکې چې کندل څخه موږ کار اخلو هغه په سپورټ او ریزسټنس ایریاو کې دی. یو سپورټ لاین پیدا کوو، په هغه باندې کندل سټیک پیټرنز ګورو، یا ریزسټنس لاین پیدا کوو، په هغه باندې موږ کندل سټیک پیټرنز په نظر کې نیسو. دوهم دا چې موږ په چارټ پیټرنز کې د کندل سټیک پیټرنز څخه کار اخلو. کله چې چارټ پیټرنز موږ وینو په هغه ځای باندې یو چارټ پیټرنز بریک کېږي، فول بک کوي، په فول بک باندې یا هم په بریک آوټ باندې موږ تاسو دغه وینو. بعضې نور ځایونو کې هم کار ترې اخیستل کېږي، خو نور به وروسته درته ښایم. راځم چارټ او په چارټ کې دغه طریقې تاسو درته ښایم. دغه د ما د یو کوین چارټ خلاص کړ. اوس دلته دغه کوین کې لومړی تاسو های او لو نقطه پیدا کړئ. زه به تاسو ته دلته لایف ډاټا ته چې راځم دغې نه مخکې موږ په دغه کوین باندې سپورټ ریزسټنس رسمو. مخکې مې تاسو ته ویلي وو چې سپورټ ریزسټنس څنګه ترسره کېږي، تېره ویډیو به تاسو کتلې وي. نو دلته های نقطه پیدا کوم، لوړه نقطه مې پیدا کړله. دغه نقطه زما لپاره یو لوړه نقطه ده او دا زما لپاره یو ریزسټنس لاین دی. چون راځم یو لاندې ټیټه نقطه هم پیدا کوم، تر ټولو ټیټترینه نقطه چې کومه ده په دغه ځای کې دغه نقطه ده تقریبا. دا زما لپاره یو سپورټ لاین دی. ګورئ چې څو وارې کوین دلته راغلی، دغه نقطې ته رارسېدلی دی. د دغه نه وروسته چې یو کوین ځي پورته حرکت کوي، دا چې ما های او لو نقطې پیدا کړو، اوس په دغه ځای باندې موږ ګورو چې دغه ځای نه کوین پورته حرکت کړی دی. نو په کوم کندل باندې د پورته حرکت کړی دی؟ ګورئ دلته که موږ راشو، دغه ځای زه ښه تاسو ته زون کړم او دلته په زومینګ کوم دغه ځای. نو راشئ دلته وګورئ کوین دغه ځای نه کوم ډول حرکت ترسره کړی دی. لومړی چې لاندې راغلی دغه ځای ته خپل ریزسټنس لاین ته راغلی دی، خو دغه ریزسټنس سپورټ لاین ته راغلی، دغه سپورټ لاین به هم مخکې یو وار کېدی چې جوړ شوی وي. نو کله چې موږ د کوین وینو یو وار پورته راغلی دغه ځای نه دغه سپورټ لاین ته، په سپورټ لاین باندې دلته یو همر جوړ شوی، تاسو ته خپله ښکاري. د همر نه وروسته بیا د درې واره زرغون کندلونه جوړ شوي دي. کله چې یو همر کندل جوړېږي، د همر نه وروسته یو زرغون کندل زموږ لپاره مهم دی. یوازې دا نه ده چې موږ تاسو صرف په همر باندې لانګ پوزیشن نیسو یا دغه ځای باندې بای کوو. د تایید لپاره دوهم یا دریم کندل ته هم باید تاسو په تمه شئ. او بله مهمه خبر دا چې تر څو پورې یو کندل کلوز شوی نه وي، تر هغه پورې به تاسو په هغه کندل باندې بای او سیل نه ترسره کوئ. کله چې کندل کلوز شو دغه نه وروسته به تاسو خپل تحلیل ورباندې ترسره کوئ. ګورئ دغه ځای نه کوین پورته حرکت کړی دی، 3 وایټ سولجر جوړ شوي دي، همر هم جوړ شوی دی. بیا لږ لاندې جوړ شوی کوین حرکت کړی، سیلاران کوشش کړی دی چې دغه سپورټ لاین ورباندې بریک کړي، خو مګر دلته بیا همر جوړ شوی دی، بیارانو بیرته کوین پورته بیولی دی. او پرله پسې ډول 3 وایټ سولجر هم جوړ شوي دي، کنزیکټیو شینګینګ کندلونه هم جوړ شوي دي، پورته کوین حرکت کړی دی. څومره تللی دی؟ دلته چې موږ ورته ګورو پورته دغه نقطه ته رسېدلی دی. دغه نقطه چې جوړه شوې ده دلته په مخکې هم د دغه یوه نقطه موجوده وي، تقریبا
چې دغه نقطې سره برابر ده. خو مخکې هم موږ دغه ځای باندې یو ريزिस्टेंस لاین درلوده، دغه نه وروسته که زه لاندې راشم په دغه ځای باندې هم یو ريزिस्टेंस لاین درلوده. نو دا کوین دغه ځای ته دغه ځای نه ریجکشن یې خوړلی دی او لاندې تللی دی. په کوم کینډل باندې دلته ریجکشن خوړلی؟ په انګولفینګ کینډل باندې دی لاندې تللی دی. دلته تقریبا لاندې سپورټ ایریا ته نه دی رسېدلی، لږ پورته پاتې شوی دی، خو د دغه ځای نه بیرته پورته حرکت کړی دی. دغه زموږ پخوانی کوم ريزिस्टेंस لاین چې هغه بریک کړی دی، فل بک هم ورته وهلی دی، بیرته پورته حرکت کړی دی، ان تللی دی وروستی تر دغه های نقطې پورې. کله چې دلته های نقطه جوړه شوې ده، په دغه ځای کې باید تاسو تل متوجه اوسئ. کله چې هم دغه ځای کې داسې نقطه جوړیږي، یو کوین خو دغه ځای نه اف ټرند جوړ شوی، دلته ګورئ های جوړ شوی، دلته هایر لو جوړ شوی ده، بیا دلته تاسو وینئ های جوړ شوی دی، بیا ورپسې بل هایر لو جوړ شوی ده. اوس کوین راځي چې کله هم دغه لور های بریکوي، ګورئ تاسو ته ښکاري، زه دلته دا راوړم، دلته دغه ځای نه کوین راغلی، دغه لور های چې کوم جوړ شوی دی، هایر لو جوړ شوی دی، دغه لور های بریک کړې ده، په دغه ځای باندې فل بک هم وهلی دی. اوس زه پوهېږم چې د کوین څه شی شو، د اف ټرند نه ډاون ټرند ته چینج شو. یعنی څنګه ټرند شو؟ د نزول څخه کوین حرکت څنګه شو، د مارکیټ حرکت صعود ته چینج شو. په دغه ځای باندې چې کله چینج شو، نو تاسو پوهېږئ چې پخوانی کوم هایر لو چې هغه بریک شوله، کوین اوس مارکیټ څنګه کېږي؟ لاندې حرکت کوي. او دغه ځای کې چې کوم کینډل ورته جوړ شوی دی، زه کینډل ته فکر کوم چې انګولفینګ کینډل جوړ شوی دی، یا 3 بلاک کراس موږ ویلي و، درې سر په سر سره کینډلونه چې موږ ویلي هغه رامنځته شوي دي. کله چې دا ډول کینډلونه جوړ شي په مارکیټ کې، دغه ځای نه کوین څنګه 1 2 3 سر په سر د دغه ځای نه مارکیټ لاندې حرکت کوي. نو دا زموږ لپاره د تایید یو ښه کینډل دی چې موږ یې ورباندې خپل ټریډ ترسره کولی شو. اوس کوین راځي مخکې دغه ځای ته چې راغلی، دغه ځای باندې فل بک کړی دی، لاندې تللی دی، لاندې حرکت کړی دی. دغه د خپله زموږ ته یو فل بک نقطه ده، ځکه چې کوین پورته حرکت لاندې تللی و، په دغه ځای باندې چې لاندې راغلی، دلته په دغه کوم موږ وروستی هایر لو چې درلودم، دغه ځای نه ریجکشن خوړلی دی، لاندې تللی دی. دلته چې راغلی موږ تاسو مخکې یو پخوانی سپورټ لاین تېر کړی و، دلته د دغه ځای ته رسېدلی دی. د دغه ځای نه بیرته پورته حرکت کړی دی، ټیسټ کړی دی، ریټیسټ یې ورباندې کړی دی، او انګولفینګ کینډل سره دغه ور حرکت کړی. تاسو ته خپله ښکار انګولفینګ کینډل په دغه ځای باندې ترسره شوی دی او پورته حرکت کړی دی. دلته بیا راځي موږ پخوانی یو سپورټ ريزिस्टेंस لاین درلوده، په هغه ريزिस्टेंस لاین باندې بیا بریک کړی دی، په 3 وایټ سولجر باندې 3 بلاک کراس البته جوړ شوی دی. په دغه ځای باندې بیرته ریجکشن خوړی دی، ګورئ سر په سر درې سره کینډلونه موږ تاسو وینو. نو په دغه ځای باندې بیرته ریجکشن خوړلی دی، لاندې تللی دی. دلته چې راغلی، دلته بیا هم ګورئ دغه ځای کې حرکت چې دی یو څه کمزوری موږ ته معلومیږي، ځکه چې لومړی کینډل موږ لپاره تایید ښه کینډل نه دی. دغه انګولفینګ هم نه دی. انګولفینګ ځکه نه دی چې دا کینډل زرغون کینډل چې کوم دی هغه لږ کوچنی دی د بل کینډل نه. نو کله چې موږ دا ډول حالت وینو، دغه کینډل عموما دې سره باید برابر وي یا لږ ترې کوچنی وي، که لږ فرق پکې هغه مشکل نه لري. نو لومړی کینډل زموږ د تایید کینډل نه دی، مګر دا وروسته کینډلونه چې کوم دي، دا ورپسې زرغون کینډلونه، دا زموږ لپاره د تایید کینډلونه دي چې موږ په دغه باندې ورسره کولی شو لانګ پوزیشن ونیسو. اوس دغه ځای کې کوین راځي، دغه ځای کې ولې لاندې پاتې شوی دی؟ ځکه پاتې شوی دی چې دلته مخکې موږ دلته هم یو د تایید برخه درلوده. د دغه ځای نه کوین څنګه شوی دی؟ ریجکشن یې خوړلی دی. دلته موږ پخوا یو کرښه درلوده، د هغې څخه یې مخکې ریجکشن خوړلی دی. نو دلته داسې حرکت جوړ شوی. په مارکیټ کې چې څومره تاسو اف ټرند ډاون ټرند دي، ټول په ځانګړي نقطو کې سپورټ او ريزिस्टेंस لاینونو کې جوړیږي. تاسو په یو کوین باندې لږ پخوانی ډاټا ته لاړ شئ، په هغه باندې ټول لاینونه تیر کړئ. اوس کوین راغلی، دلته په دغه ځای باندې بیرته پورته سپورټ شوی دی، دلته چې بیا را رسېدلی دی، په دغه ځای باندې بیا سپورټ شوی دی، دغه سپورټ. اوس دغه ځای نه زه فکر کوم چې دغه ځای باندې بریک آوټ وشو، کوین پورته حرکت هم وکړ. نو زه غواړم په دغه ځای باندې پوزیشن ونیسم، مګر د پوزیشن لپاره صرف یو کینډل ده. په یو کینډل به تاسو هیڅ کله هم پوزیشن نه نیسئ. دا زما لپاره سم د تایید کینډل نه دی. ولې زه باید دوهم کینډل ته په تمه شم؟ خو دوهم کینډل چې دی تر اوسه پورې کلوز شوی دی، د دغه وخت چې دی 2 ساعته او 30 دقیقې پاتې دی. ما 4 ساعته کې ټایم فریم انتخاب کړی دی. د هغې لپاره تاسو باید انتظار وکړئ چې دغه کینډل پای ته ورسېږي. کله چې دغه کینډل په دغه ځای باندې څنګه شو؟ کلوز شو. موږ لپاره د تایید کینډل تر هغه پورې دی چې تر څو پورې یو بل کینډل هم نه وي جوړ شوی. دغه لاندې کینډلونه هم تاسو ورسره په نظر کې نیولی شئ. یو 3 وایټ سولجر جوړ شوی دی، کولی شئ د دې نه وروسته د دغه ځای نه که تاسو په نظر کې نیسئ هم پوزیشن نیولی شئ. خو دلته یو خبره دا ده چې دغه ځای کې موږ ريزिस्टेंस لاین درلوده، کوین راغی، دلته فل بک وکړ. کیدای شي دغه فل بک زموږ تاسو یو
فیک بریک اوټ وي. دلته چې کوم بریک اوټ درسره کېدای شي فیک بریک اوټ وي. که په دغه کینډل بیرته راغی په دغه ځای باندې کلوز شو دا یو فیک بریک اوټ دی. دغه ځای نه مقصد کوین ریجیکټ کېږي لاندې حرکت کوي. که چېرته لاندې ځي نو ښکاره خبره ده چې دغه رزسټنس لاین ته به راځي. که دا یې بریک کړ نو تر دغه اخري سپورټ لاین پورې به راځي. نو دغه په دغه طریقې سره مارکیټ تل همداسې حرکات ترسره کوي. مګر که دلته اوس پول بک وکړ، پول باک په دې مطلب چې کوین د دغه ځای نه پول باک په دې مطلب چې دغه ځای نه کوین څنګه د پورته حرکت کړی دی دلته تللی دی. که دغه ځای نه بیرته داسې راغی په دغه او دغه ځای نه بیرته پورته حرکت وکړ، دا زموږ لپاره د تایید یو غوره نښه ده چې دغه ځای باندې موږ کولی شو بای وکړو. خو تر هغه پورې به موږ بای نه کوو چې تر څو دا کینډل موږ ته دقیق معلومات نه وشي. اوس وګورئ د کینډل چې دی بیرته د سور رنګ څخه د زرغون رنګ څخه سور ته اوښتی، یعنې دا زموږ لپاره اوس سم د تاییدي کینډل نه دی چې موږ ورباندې په سمه طریقې سره ټریډ ترسره کړو. کیدای شي د بریک اوټ فیک وي بیرته لاندې راشي حرکت وکړي، مګر که دلته راغی په دغه ځای باندې موږ ته د تایید یو کینډل راکړ، داسې یو کینډل چې موږ په کینډل سټیک پیټرنز موضوعاتو کې شامل وو، بیا موږ ورسره لانګ پوزیشن نیولی شو. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ په کینډل سټیک پیټرنز باندې خپل تحلیل انالیسیس ترسره کړئ. نو هر وخت تاسو فکر کوئ سپورټ رزسټنس ایریا وته په هغه ځای باندې تاسو کولی شئ چې خپل انالیسیس ترسره کړئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ. نو دا زموږ اوسنۍ ویډیو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ وي. که مې چېرته ویډیو خوښ وي لایک یې کړئ، مخکې د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه ښه شي ولرئ.